وطن مزړه د چزړه نوې سر په کار ناراضي وطن مزړه د چزړه نوې سر په کار ناراضي کتري قربان شو عزت مو په اختیار ناراضي وطن مزړه د چزړه نوې سر په کار ناراضي موږ غوټه وهلې د الماس لاس تراغلل موږ غوټه وهلې د الماس لاس تراغلل چاوي دغه مسجد چې جوړیږي د خلیفه صاحب پر رهبري باندې جوړیږي او دا مسجد چې د 1500 نفرو ګنجایش لري په یو وخت کې هم د زنانو ځای لري هم د مردانو او دا سهولت چې ده هم د اوداسو ځایونه د زنانو لري هم د مردانو لري او دا هم سهولت زموږ لپاره ده هم د مسافرینو چې په دې مسیر باندې تګ او راتګ کوي ګنجک سیمه کې دغه جومات جوړیږي او دغه کې موږ شل کارګر یو کار کوو له دې هغه نه ډېره مننه خلیفه صاحب نه چې دغه جومات چارې روانې کړي دي او شل کسان پکې کار کوي سر په کار ناراضي کدی پسلو کې یو وعده پر ځای نکړلا کدی پسلو کې یو وعده پر ځای نکړلا خودی رقم بیاد ما تحت مازیت عام برای مردم سهولت میشه عام برای مسافرینه که گردیز میره و خوست میره و از این مسیر غزنی است که غزنی میره کلش بین مردم جور میشه یک سهولت بسیار خوب کار ناراضي وطن مزړه د چزړه نوې سر په کار ناراضي کتري قربان شو عزت مو په اختیار ناراضي